شل اوریز نړیوال جام افغانستان به خپل سرسخت کمپاین نن پیل کړي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په استرالیا کې د کوربه لوبډلې او نیوزیلینډ ترمنځ له لوبې پیل شو چې افغان لوبډله به هم نن خپل سرسخت کمپاین د انګلستان پر وړاندې پیل کړي. شل اوریز نړیوال جام کې 12 لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي چې د افغان لوبډلې سیالان انګلستان، نیوزیلینډ، استرالیا، سریلانکا او انګلند دي. دا د نړیوال جام سخت ګروپ ګڼل کیږي چې په دوهم ګروپ کې پاکستان، هندوستان، سویلي افریقا، زمبابوې، بنګلادیش او هالند لوبډلې له یو بل سره میدان ته ښکته کیږي. که څه هم د انګلستان لوبډله په خپل پخواني اوج کې نه لیدل کیږي، خو د افغانستان لپاره په استرالیا کې په لومړي ځل لوبېدل تر ټولو ستره ننګونه ده. د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه نن 3:30 بجې په پارت لوبغالي کې ده. دغه لوبغاړی د چټکې توپ اچونې لپاره جوړ دی چې توپ پکې چټک او پورته کیږي. د افغان لوبډلې مشر روزنکی جوناتن تراټ وایي چې لوبډله د هرې لوبډلې پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. هغه زیاتوي چې دغه جام کې زموږ لپاره مثبت ټکي د لوبغاړو تکړښت او د څوکه توپ اچوونکو ځلیدل دي. جوناتن تراټ دغه راز هیله ښودلې چې پیلیز لوبغاړو ترڅنګ باید په 3 نمبر کې ابراهیم ځدران چې اوس په ښه پام کې دی وځلیږي. رحمان الله ګربز چې د پاکستان پر وړاندې په تمریناتي لوبه کې د شاهین افریدي په توپ ټپي شوی و، د نننۍ لوبې لپاره چمتو دی. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي و چې په وروستیو تمریناتو کې لوبډلې سره ګډون کړی او په بشپړې لیوالتیا به میدان ته ښکته کیږي.